زمونږ په خبرو باندې یقین نه کوونکي خلک به اخر د هنرمند او فنکار اسماعیل شاهد په خوله باندې او په خبرو باندې یقین وکړي. دوستانو موږ د ډېرې مودې نه لګیا یو چې پخوا به کومې ډرامې جوړېدې او کوم تصویر به د پښتنو وړاندې کېدو، نو اوس هغه تصویر نه وړاندې کېږي او نه هغسې ډرامې جوړېږي. اوس صرف د پیسو ګټلو لپاره په سکرین باندې هره بې شرمي شروع ده، د ښځو هره بې حیایي شروع ده چې په دې باره کې اخر د پښتو مشهور او وتلی هنرمند اسماعیل شاهد صاحب خپل نظر شریک کړی دی. هغه خپله یو تازه انټرویو کې چې دغه انټرویو یې د یوسف جان عثمانزي صاحب سره کړې ده، په هغې کې د ټولو هغو ډراما جوړونکو باره کې خبرې کړي دي چې هغوی حیاشي خوروي. اسماعیل شاهد ویلي چې نن سبا کومې ډرامې جوړیږي دا صرف او صرف حیاشي ده، ځکه چې څوک یې کور کې خپل بچو سره نشي کتلی. هغه وایي چې زموږ پخوانی او یا که اوس وخت کې مونږ کومې ډرامې جوړو نو هغه داسې دي چې که یو څوک یې خپلو بچو سره په کورونو کې ګوري نو هیڅ داسې حیاشي یا بې حیایي پکې نه وي چې په کورنۍ کې دې پرې څوک وشرمېږي. هغه وایي چې زموږ په هره ډرامه کې د خلکو لپاره یو لوی سبق وي، مونږ د ګپ شپ او خندا سره سره خلکو ته یو لوی سبق هم ورکوو. هغه د فلمونو باره کې وویل چې په فلمونو هم تنقید کېدلی شي، خو بیا هم فلمونه په سینما کې لګي او که څوک یې نه ګوري نو هیڅوک نشي کولی چې دغه فلم تر کوره راورسوي. خو ډرامې ډېر په اسانه باندې کورونو ته راځي، نو ځکه احتیاط پکار دی. د اسماعیل شاهد صاحب دې خبرو سره مونږ هم اتفاق کوو، ځکه چې تر څو داسې حیاشي بند نشي نو هیڅوک هم د پښتو ډرامې په کورونو کې نشي کتلی. نو موږ په هغه ټولو اکټرانو او ډایرکټرانو غږ کوو څوک چې دغسې ډرامې جوړوي او دغسې ډرامو ته ترویج ورکوي نو دا ښه نه کوي، ځکه چې زموږ پښتانه هسې هم په بد حال دي. نو که ډرامو کې هغوی ته یو سبق ورکړل شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. په دې سره به عوام یو ښه اړخ ته قدم کېږدي، او که په ډرامو کې ورته هم د ډس چل ورښودل کېږي او یا ورته پردی خور او لور سره د یارانې او د ګپ شپ چل ورښودل کېږي نو بیا دې د پښتنو الله مل شي. قدرمنو ملګرو، تاسو د اسماعیل شاهد صاحب د خبرو په باره کې څه نظر لرئ؟ کمنټ کې خپل نظر خامخا ولیکئ او له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.